عزیزانو، د یو انسان، د یو کورنۍ، د یو ملت هوښیاري، پوهه، زیرکتوب د هغه وخت نه معلومیږي کله چې یو څوک د خپل ځان نه به پیل په دې کو چې خپل ځان دی اول، د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپل خپلوانو، د خپل عزیزانو، د خپل قام، د خپل ولس، د خپل ملت ملاتړ کوي، د خپل ولسی ګټو ته، ملي ګټو ته ژمن وي، د خپل وطن ګټو ته ژمن وي. دا خلک په ټولې نړۍ کې اعتبار لري، باور لري، قدر لري. یو څه وخت مخکې یو څه میلمانه راغلي د تایوان نه. دوی نه ما پوښتنه وکړه چې تاسو په کومې ویزې اروپا ته ځئ؟ دوی ویل چې موږ اروپا ته د ویزې بلکې ټولې نړۍ ته د ویزې اړتیا نه لرو. نو زه پوه شوم چې هغه خلک چې هغه خپل ولس ته ژمن وي، خپل ځان ته، خپل ملي ګټو او هلته به خپل ولس او ملي ګټو او د وطن ګټو ته ژمن وي، چې په تا کې عقل وي، چې په تا کې پوهه وي، چې تا زده کړې کړې وي، چې ته پوهېږې چې زما تر څنګه څوک ولاړ دی، ما لاس چې مات شي د چا غاړې ته ځي. او هغه خلک چې خپل ځانونه وژني، خپل ورونه وژني، خپل تره زامن وژني، خپل ولس وژني، خپل عزیزان وژني، خپل ملت وژني، خپل کور راني، هغه په نړۍ کې اعتبار نه لري. که نه نو تاسو خو به اورئ او ما په خپل سترګو باندې ولیدل چې نن زمونږ او ستاسو د ځای پاسپورټونه څومره بې اعتباره دي، یو د یو کاغذ حیثیت لري چې څوک یې لیدلو ته تیار نه وي. دا ځکه چې موږ چندان خلک نه یو. عزیزانو، راځئ چې خپل ځان په خپله جوړ کړو. که غواړو چې نړۍ مو وپېژني، که غواړو چې نړۍ په موږ باور وکړه، که غواړو چې زموږ قدر وکړه، هیڅ مه کوئ. خپل کورونه آباد کړئ، خپل ځان آباد کړئ، خپل وطن آباد کړئ، خپلې کوڅې آباد کړئ، خپل ولس آباد کړئ. بس کار جوړ دی. السلام علیکم ورحمت الله.